نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خپل امتیانو تا چې تاسو زما طریقې کلکیونی سے علیکم بسنتی، زما سنت او زما طریقې مضبوطیونی سے، وسنت الخلفاء الراشدین، او زما د خلیفګانو هغه خلیفګان چې هغه پنی غلار دي او هغې ته د الله د طرف نه هدایت ملاو دی، د هغې په لاره لاړ شئ. خلفاء راشدینو کې اول نمبر خلیفہ د نبی علیہ السلام نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی، او دویم نمبر خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی. من د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ متعلق ته یو څو خبرې عرض کوم. الله پاک زمونږ دین لا او د پیغمبر علیہ السلام امت لو بالخصوص صحابه ولا د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ په ذریعہ ډېر لوی طاقت ورکړی دی او امت په مضبوط کړی دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي وی کله چې حضرت عمر اسلام راوړ نو الله مضبوط کړو، دغه مخکې موږ ډېر کمزور وو او په کوم ورځ باندې چې د اسلام راوړ نو موږ په مکه مکرمه کې کولاو منځ وکړو، دینه مخکې موږ د بیت الله خوا کې کولاو منځ نشو کولی. ایمان هم د چې راوړی دی نو د نبی علیہ السلام د نبوت په دویم کال یې راوړی دی او دی پخپله وایي چې زمانه مخکې یو کم 40 کسان مسلمانان شوي وو او دی 40م مسلمان یم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی کہ پما اللہ د مسلمانانو 40م پورا کړه، 40م مسلمان زو. اسلام مجیباو کافر یو ځای راغونډ شوي او میټنګ یې راغوښتی و او د نبی علیہ السلام خلاف مشورې کولې چې د سره موږ څوک وو. عمر پاسې دوی ګوره زموږ د ټول قوم په منځ کې دروانې پیدا کړې، پلار او زوی یو بل سره روان کړل، ښځه او خاوند یو بل سره روان کړل، ورور یې ورور سره وجنګاو. دغه هم پکار دی، چا یو تجویز چا بل تجویز. او دا هغه وخت و چې پیغمبر علیہ السلام په دار ارقم کې یو صحابي دی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ دا هغه په کور کې خفیه او پټ تبلیغ کوو، دین یې خوراو کولو نشوته. دشمنان ډیر زیاتو، مخالفین ډیر زیاتو، نو کولو پیغمبر علیہ السلام علی الاعلان تبلیغ نشو کوله او الله حکم هم دغه وی ما تورو چتکلو پاسې دم او مرګرو تموي چې مړه خو بس یو مسله ده او بس ختمولې پکار دي او تاسو له چل نه درځي او مال چل راځي او دلته کېنه چې ردی ده نو نخوځه لک سات پس به د نبی علیہ السلام نوم یې واغه چې دا غسر بدلته تاسو د مخ کې پروت دي، جنجال به ختم شي. تورې واغشته نوجوان دی او روت سلیرشتو کال عمر دی، 24 سال عمر کې دی او چې څنګه روت یو صحابي دی خو پټ مسلمان دی، ښکارې غږ نه کو. حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ اوله مخلا ورغه اپه پوه شو چې د خوسترګي سری دی او تور لاس کې لقي او څه چل خو دی. و عمر سکه وی زما یاره د نبی علیہ السلام نومه واغه چې دین پرېدم، بس لوی اختلافات جوړ دی، جګړې جوړې کړې دی او زمون خدایان کنزي او زمون خدایانو پسې بد وی، زمون د پلان نک دین خراب دی او نوې دین راوړې دی، بس نن ولا قصه خلاصو. هغه ته عمره سوچو کدا کار ګران دی، هیڅ ګران هم نه دی. وی ګوره مکوا دا غړې لوی قوم دی، لوی خاندان دی او ځان له دشمنی مکو غاړه کاوه. وی بس زمانن د سر نه دنګلې دی، دو پویشو دی پویشا اخو پټ مسلمانو هغه ته پته و چې خدای اوس دار رقم تک دی ورغه او دا هغه وخت چې مسلمان تعالی د جهاد حکم نه دی شوی، بلکې پیغمبر علیہ السلام ته د دفاعي جهاد حکم هم نشتا، دا حکم هم نشته چې پتا سو کم لکې او تبعا باندې ځان اخلاص کو تعامل کا، دا هم نشتا. اور دې وخت کې دا دي که څوک کنځلم کوي غږ باندې کوي، حکم د الله را طرف نه دا دی که څوک در پسې تورم چلی تب په تور نه چلے، تب خاموش غږ باندې کې صحابو تم دا حکم او نبی علیہ السلام تم دا حکم ما غیرید چې اسنه په نبی علیہ السلام ورشه غي سره نو وسلشت نه بل څه واقعي سروانی جوړ نشي. وی عمر مکه عمر دا خپل دین او ستا خپل دین ستا دې سره صغرز دی. حضرت عمر په پیشو هغه نعیم بن مسعود ته ګور نشي کولې دا کار، وی لکه تم چې ثوابي شوی جوړ داسې معلومیږي چې ته دفاع کې لکه چې تام خپل دین پریخي وته وی ما پرې د ورشه د خپل خور او د اوخي غم دی وکا پیغورې ولا ورکا او عرب په پیغور مري د کمې دیوي د رڼا مړې کول پس چې ته روان شوی د اغي دیوي رڼا ستا د خور کور ته رسیدلې ده، تاوخي مسلمان دي ستا خور مسلمان ده، ما څه کې ورشه غي پسې ورشه او چې دا پیغورې ورکا. حضرت عمر وی د ځل کې نور اور بل شو او پیغمبر علی السلام په ځای پاتې شو اوخي کړه لاړه خور کړه لاړه. تاوخي نوم سعیدو او د خور نوم فاطمه چې څنګه ورلم دي ځان په دننه دروازه کونډه کړې ده، ورته دننه زنجیر دی، دروازې سره ودرېدم د قرآن شریف आवाज مې واورېد. او دا حقیقت دی، دا خو دوی دا د قرآن تلاوت کې قرآن لولي، دا خو زما د خورم لاړه ګمراه شوه
دما اوخم لال گمراه شو او د خپل پلار نیکه دین یې پرېښود. دا سوچ اغیله استاد راغلی حضرت خباب رضی الله تعالی عنه هغه لګیا دی قرآن شریف ورته ښایي او قرآن شریف لیکلی دی او د هغې نه ورته لګیا دی او قرآن ورته ښایي. د ور اوړه به د تورې په هغه سټی باندې په هغه موټې باندې او په زور آواز ورکوي ورکولاو کوي. هغې پې پوه شو. هغه استاذ ته ولوي حضرت خباب ته وی داسې کار دی چې زه خو یې خور یم او دی او خیر مونږ پوه شه او کارم پوه شه او ته پردیس نه په تا ګزارو نه کي ته مهرباني وکړه کوټه کې پټ شه. هغه کوټه کې پټ چې دروازه سینګ کولاو کړه نو اوخې سره په پرده ونه شو او د تورې په دې موټي باندې د اوخې داسې واو او دقسې ورته وایي ته صوابي شوې بېدینه شوې د پلار نیکه دین دې پرېښود پرېږدم دی نن به دې وجنم تاسو پیغمبر پسې زه ګرځم هم نه پرېږدم او تام نه پرېږدم. نو خور راله یو خوا خاوند دی او بل خوا ورور دی منځ کې خلاصۍ کوو. دې خو غصه د سپېل اوچته کړو چې شوق شو دا خورې په دا مخ وواله او دومره مضبوط غوزار یې وله ورکړه چې د خور د مخ نه وینو دارې واله او د عمر په مخ د پاسه ور پرېوتی داسې وینې ترې روانې شوې. ده چې د خور د وینو ته وکتل او خور ځان ته وکتل چې دا سوچو بس خور یې سترګې راوویستې عمره خبر هم د نوسه پورې پټولو اوسې در نه نه پټو زم مسلمان یم او زما د خاوند مسلمان دی ایمان راوړی. دې کې دویمه خبره نشته او توره د سره ده چې څه دې خوښی وکړه او قسم د خدای په ذات چې دا وجود راله ټوکړې ټوکړې م کې چې د ایمان او دین راله یړه نه بارونه باسي. بس خبره خلاصه ده. ته په کوم سوچ لګې ته بوتان عبادت کې د کان عبادت کې مونږ دا غزات عبادت کو چې د ټولو کائناتو خالق او مالک ته مونږ ډېر عمر په گمراهۍ کې او په کفر او په شرک په تیارې کې تیر کړل. الله مونږ ته رڼا نصیب کړه. مونږ هغه پیغمبر قدر کو دا مونږ عزت کو مونږ ته رڼا خو مونږ ته دین خو چې دا خبره وورېدې او هغه خور خوم د عمر خور وا او تم د خطاب زوی او زم د خطاب لوري زموستا یو وینه ده او کتا کې غیر اجتماع کې ستانه زیات غیرت دوست تکلش چې د خور د استغه خبره غصه خبره وورېدې او د خور سترګو ته وکتل او د هغې په مخ دی وینو ته وکتل او بیا دا چې دا وینه په ما را پرېوته نو توره یې کېښوده. وی ښه تاسو څه ما ته ووایه راوړی ما ته وښایه. خور ورته وي نه تا ته مونږ نه شو درکولی ته پلیت یې انما المشرکون نجسون ته خو مشرک یې ته خو پلیت یې تا له لاس کې نه شو درکولی بلکل نه شو درکولی. وی څه زه غواړم چې لاس کې ونیسم څه وکړم. وی ورشه لامبه غسلخانې ته نه نېسته وی لامبه وی خو اوس خوراک یې که نه هغه چې کم دوی لوستل هغې ورله ورکړل. حضرت خباب رضی الله عنه کټ لاندې کوټه کې پټو چې کوم استاد و چې دا خبرې واورېدې هغه وی زه پوه شوم چې څه لار راووته نیغ راووته او اواز یې ورکړ ای عمره د خدای دپاره د انصاف نه کار واله بې انصافي مه کوه ظلم مه کوه د انصاف نه کار واله. ته چې د کوم شخصیت مرګ پسې ګرځې قسم د الله په ذات چې بېګیم ستا دپاره د خدای په دربار کې جړلې دي. سوال کوي د خدای نه تعالی دعا غوښتې ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرین د نوم عمر او د خطاب زوی او د ابو جهل نوم عمرو ابن هشام د نوم عمر او د نوم عمر رسول الله مبارک ته صحابه وي د دې دوه نه ډېر تنګ یو عمر دی او بل عمر ابو جهل نوم عمر دې سره بس کو حضور پاک الله تعالی سوال وکړه خدای په دې دوه کې یو مسلمان کې او د دې عمر نوم له تغلیب ورکړه به عمرین نه وي به احد العمرین به احد العمرین دې کې یو مسلمان کا او چې ماره تکم حدیث اولس عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته چې د عمر نوم یې غشته دی اللهم ايد الاسلام بعمر ابن الخطاب خدای د عمر د خطاب په زیبان اسلام مضبوط کا. عجیبه دا ده چې هغه د شپې تعالی خدای ته جاړي او تا د دوزخ نه بچ کړي تا د شرک نه بچ کړي تا خدای ته نږدې کړي او تعالی جلاګانې کې یو تور پسې تور رااله تور پسې منډه زمانو ګوره دا حال دی زمانه کې نه دی علماء دي دا زموږ د علماء چې څومره منځونه کوي او که د جمعې کوي او که جنازې کوي د قوم ته دعاګانې کوي قسم دې موږ د قوم ته دعاګانې کوو موږ وایو خدای دې قوم ته هدایت نصیب تاسو دپاره دا مولیان لګیا دي جرګې دله کوي روغې دله کوي جنازې دله کوي د خدای په دربار کې چې منځو کې سوالونه دله کوي و حج له لاړ شي تاسو له سوالونه کوي عمرې له لاړ شي نو تاسو له سوالونه کوي او تاسو کندلو به کوي ته انصاف دی دقه چلو وی ته خو مرګ له پسې ګرځې ادله د خدای په دربار کې دعاګانې غواړي دقه د دې زمانې د خلکو کار د خلک ملا پسې کنځل کوي ملا ولا دعا غواړي ولې ورپسې کنځل کوي ملا ورته نه غلار ښایي ملا صاحب ورته جنت لار ښایي ملا صاحب ورته دا ګمراهي مه کوه ملا صاحب ورته دا ګیره دې مه خورایه ملا صاحب ورته دا خور لور بربنډ مه ګرځوه ملا صاحب ورته دا سینماګانو پسې مزه او دې لګي ورپسې کنځل یاره خو ستا دین ښه کوي که عمل نه کوې مه کوه نو کنځل ولې کوې بد ولې وې سپکه ولې وې دا یو جون دی د دې خلکو دا د اوس نه دی شروع پخوا نه دا شی شروع دی تا ته خو نیغه لاره ښایي تا خو خدای سره پیوس کوي تا ته د جنت لاره ښایي تا د دوزخ نه بچ کوي نو چې عمل نه کوې نو کنځل ولې کوې سپکه ولې وې
او چې یو مولا سره ذاتی روانه ده دا هغه پوجي دا نور لیکل دي دا زموږ د خلکو بد قسمتي ده. ګوره ازارمن نشه خدای مزارمن کوما خدای ګوره په دې خپه کېږي څوک چې دین خدمت کوي او هغه پس څوک خبره کوي یا دغه دشمنی کوي نو خدای دا هر څه ویني. ګوره پړون پړون باندې کی برباد باندې کی نو اورته حضرت خباب په عمر د انصاف نه کار والا چې د چا مرګ پس منډه وي بیګا د خدای په دربار کې د لجنا کړی ده نور مړ نرم شو. د سورته طه د لومبي آیتونه وتولستل او بیا سوی عمر وی تاسو خو ما بوزه دلمه بوزه بس یو پوي شو زه اوس ما تاسو بوزه زه ور سره خپل د وسلور خبرې کوم او روان په بدنیت او مخدې نه بنیت ختم دی وسره شو او حضور پاک له بوته الته نبی علیہ السلام لا اطلاع رسیدلی و چې عمر تاسو سره وته دي او تور وسره ده او دې کې دروازه وډه بيدله چې دروازه کولو شو عمر نه ورننه و الله رسول هغه راغی یو صحابي و ترستو شاه زور مخ کې کېګم کو غزار کی په ما بو کی بل و ترستو شاه زور مخ کې کېګم نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه رستو کو تاسو ټول اخواشه او زه په شاده پوښه قسم په خدای صحابه وای بیمار انا اشجع منه وای موږ د حضور پاک نه زیات بهادر شخصیت بل پستر ګو نه دی ډیر بهادر انسان. یو ځل په مدینه منوره کې پروپاګاندا شو وی دشمن راغی حمله وکړه لوی شور شو غوغا شو پیغمبر علی السلام د ابو طلحه اسو او پاغه د پاسه ور سور شو او نه په کته او نه په زلو نه په صادرو پاغه بربن اسور سور شو او تورې غاړه کې واچولا او د خلکو نه منډه لاړ او د مدینې نه بار توراتو شو پلارو کې او واپس راغی ما رأینا شیئا اسم نشتخا زه لم تراعو مېریږي دومره بهادر شخصیت. صحابو دې خواشه زور زم که په خنیت راغلی هر کله وته او که په بد نیت راغلی هم د په تورت دا سټوا فتش تور لار نبی علیہ السلام ورمنډ کړي او عمر د دقه غریوان نکله کولیو او تاسو ته یو که په عمر په سنیت راغلی شابوایا په سنیت راغلی عمر ورته دا الله رسوله د اسلام په نیت راغلی مسلمانېږم زه مسلمانېږم چې څومره په دې کور کې خلکو د خوشاله نو ټولو چغې کړې الله اکبر ټول خوشاله شو. الله ذوالجلال دربار کې ناره تکبیر ولګید الله اکبر چغې شوې اوازونه شو. حضرت عمر نه چاته پوښتنه کو چې دغه وخت د حال سو حضور پاک ته د غریوان نه اونې ولې حال دې سو وی قسم دې چې د رسول الله مبارک لاس مې غریوان ته ورسید وی دا سر د وختنه تر د نوکه پورې مې د وجود نه خولې وبېده دومره زور دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپو پورې یو شان نه خولې وبېدل چې پیغمبر علیه السلام ته د اسلام په نیت راغلی نبی علیه السلام یو ناشنا دعا وغوښتله یو ډیره ناشنا اللهم اخرج ما فی قلبه من غل اللهم اخرج ما فی قلبه من غل وابدله ایمانا خدایا د پزله کې چې اسلام سره کم حسد دی غته وباسا الله د پزله کې چې اسلام سره کم حسد دی خدایا غته وباسا او د هغه حسد پدې ولا خدایا پزله کې ایمان ورواچوا د شپې نام دعا شوی د دلته مله دعا وکړه د کلمه شهادت وې او فورا حضرت جبريل راغی او ابن ماجه کې حدیث دی جبريل علیہ السلام حضور پاک ته سوی یا رسول الله دا الله رسوله استبشر اهل السماء باسلام عمر دا اسمان فرشتي دا عمر په اسلام نن یو بل مبارکه ور کوي او په خوشاله دلته په تاسو خوشاله یې الته په اسمان فرشتي خوشاله الله ایمان ور نصیب کو سلوختم مسلمان او چې څنګه مسلمان شو رسول الله مبارک ته فرمایي عرض کوي الله رسول دا دین حق دی بالکل حق دی نو دلته ولې ناسه بار ولې نوزه په عمر ماته د الله حکم لانه دی شوی ما دا اره خبره ده الله په مشوره کوم او ما ته رب لا دا نه دی ویلې الله حکم دار چې د بدلته عبادت کوم وی کزه او زمته اجازه شته بالکل کته دی اجازه ته لاړ او د مکه مشرکان خو پته مناستی چې عمر تللی او کارنامه وکړي د شیطانه ته خلک خوشاليږي او د نبی علیہ السلام مبارک عیاذن بالله سر بروړي او د لار د بیت الله خوا کې ودرېد او ځان سره نور مسلمانان هم بوتل یواز نه ځان سره ګڼ شمیر مسلمانان هم بوتل عبد الله ابن مسعود هم پاغه کې دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه شپږم مسلمان دی 15 کسان ته مخ کې دي 6 نمبر شپږم نمبر مسلمان او هغه یو عجیب خبره کوي عبد الله ابن مسعود په یو ځل پیغمبر علیه السلام په لار تیرېده وسره ملګری نو ما دا عقبه ابن ابي معيط ګډ چيله سرولې نو ما ته وی چې الکا د ګډو چلو کې دی پیوي نو مونږ باندې پیوس کا وی مې چې صاحب دا خو زمانه دي دا خو د عقبه دي دا پردو ګډو چیرو نه هوتا سول پېنه شمل شلې ویراته وی چې خبره دی دي امون یو پر دی وی خدا سیو کا یو داسې چيله پکې وګوره یا ګډا چې بالکل اوچي نبلار به یو نه لنګي نو ما ولې اوچه چيله راوستا نه په پکې نو غلان دي بالکل اوچا کلاساوا نه لنګ شوی او نه بلار بوا امي ولا راوستا وی چې مولا راوستا نو حضور پاکي په غلان زګوتې واله نو غلان دې د پيو نه ډکه شو
او بیا ته په اول وشله په مې مشکل په خپل مشکل په مرګري مشکل وای ما وته چې دا چل ما ته مخایا هغه وایي دا څه چل ول دي نو عبد الله بن مسعود وای مې چې دا چل ما ته مخایا دا غوړې را سان چل دی او چې چلې بني سما او په بتیوزی وای حضور پاک او خندل وای ما ته وی الکا تا ته خدای د اسلام ډیر چلونه وخی تا ته به خدای د اسلام ډیر چلونه وخی واقعي عبد الله بن مسعود خدای پاک مسلمان کا او خدای وته د دین او د اسلام او د فقه دومره چلونه وکړ چې د حد نه وته ډیر سيزونه وته خدای پاک او خدای نو عبد الله بن مسعود وای ځان سره مونږ بوتلو او د بیت الله په خوا کې ودرې او چې څنګه ودرې دا نو اعلان وکړ سوې وې کڅوک می پیژنې خدای راخره او کڅوک می نه پیژنې نو د عمر ما او د خطاب زویما او ما کلمه شهادت اوس د پیغمبر علی السلام په خوا کې اوه او کده چا لاس کې زوري را میدان ته دي شي روزه کده چا لاس کې زوري او موږ نمخ کې شو او یو د بیت الله په خوا کې شریکه جمع وکړه دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وچ کلا فلما اسلم عمر نقاتل قريشا وصلى عند الكعبه وصلينا معه فلما اسلم عمر چې اسلام ورولو نو بیا موږ د مشرکانو سره نیخ شو بیا وته مخامخ شو وصلى عند الكعبه د کعبه په خوا کې منځ کو وصلينا معه موږ متروزه مسکل دیو جن علماء وای ودا د فاروق لقب ملوش فاروق معنا جدا کون کې حق باطل یو بل نه جدا کون کې حق ښکارا کون کې چې حق ښکارا شي باطل نه جدا شي نو د بیت الله په خوا کې حق ښکارا کو چغه واله اعلان وکړه لقب بالفاروق فاروق لقب ملوش او څوک وینا دا د فاروق لقب یو بل کارنامه کې ملو دي په مدینه شریفه کې یو منافق او یو يهودي د دواړو یو بل سره جګړه او پزمکا يهودي په حق او د منافق په ناجیز دواړه لاله نبی عليه السلام لا چې ورل حضور پاک د دواړو خبرې وره نو فیصله د يهودي په حق کې اته پتو چې يهودي په حق دي او د بل خو ظاهر کې مسلمان دي دام ځلنه کافر دي منافق دي يهودي له فیصله وکړه دوی د حضور پاک نه بارو وتل نا منافق ورته وی یره دا فیصله مړ نه علي استاد پیغمبر دې کوم بخته یره وی بس پیغمبر دې خړه منالي وی بیا وی د عمر فیصله کو د دې منافق دا خیالو چې عمر به زما دي ظاهري مسلمانې ته وګوري نو مال به فیصله وکړي يهودي وی ډېر خدای تاسو پیغمبر دې ظالمانو تاسو نه مانه دې منه زجیزو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ الله دروازه ولا روت بسری ا منافق ورته وی سیب زموره دی يهودي میانس کې جګړه ده او موږ له فیصله وکړه وی خلیره خره ا يهودي په مخ کې شو وی سیب دا فیصله اوس نبی علیہ السلام وکړه خو دې نه مانی او تعالی راوستو وی ښا وی ډیر آسان ده زبوکم خیر دې کاغه نه مانی زبدل وکم کور تلاړو تورې په برجه واله او راوتو سره چې شلق ورکه د منافق نه سر بل طرف ته وغورځاو او چې د حضور پاک د فیصلې نه پس مال څوک فیصله وروړي دغه چل به وسره کوم زما دغه فیصله لګي داسې فیصله به وسره سړی سر وغورځاو هغه د منافق رشتہ دارانو منډه کړې نبی علیہ السلام لا سیب عمر د مون سړی وجلې مفتو کې سړی وجه نبی علیہ السلام عمر راغوښته ولدي وو وې سیب ستاسو فیصله نه پسې مال فیصله راوړه بن یک بختا غصه به وته کړو څه چلو شو خبره به وته کړې وې نصیحت به وته کړو پوری کړې به نو تاسو لې په تور عمر دې کو الله رسول وی کدی نه پسم ستانه پس مال سو فیصله روم دغه چل بکو مال دوی من راځي نبی علیہ السلام په خپاو دغه جبرئیل راغی او قران حکیم کې آیت راوړو فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما چې کوم سړی تا د فیصلې نه پس بل چاله فیصله وړي دا مسلمان نه دی مسلمان باغی چې ستا په فیصله راځي دی ستا فیصلې نه پس بل نه دی او ضمنن دا معلومه شو چې عمر کم کار کړی دی ټیکې کړی 100% ټیک کار کړی دیو جنا علماء وی د فاروق لقب ملاو شو ورته الفارق بين الحق والباطل الفارق والمميز للحق من الباطل حق اذا باطل نه جدا ښکارا کړ چې حق دې ته ویل کېږي د چا پروا نه ساتم بهر کیف حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان شو نو عبد الله بن مسعود وی ما زلنا عزا منذ اسلم عمر چې کله نه اسلام د عمر مسلمان شو په موږ بیا زور ور شو بیا زموږ نه کمزورتیا لاړه ختم شي بہادر انسانو کلک مسلمان او کلک بہادر او نه یریدون کې او حق د پاره دا سیو نبی علیہ السلام ته دعا کړې و وی خدای د عمر په جب اخر دمه پورې حق جاری وساتي ایو ځکه کیو فرمایي وی عمر داسې مثال دی وی د حق د لاس د خلکو نه جدا ګرځي د خلکو نه دی خو ولی رښتونه خبره کوي حق خبره کوي او د الله او د رسول په مقابله کې هیڅ پروا نه ساتي ډېر لوی مناقب دي سه دودل حضور پاک مبارک او فرمایل ما یو خوب ولید
ما سره پیری غمه اوسکل او چې کوم رانه زیاتی شو ام عمر لا ورکړل ما ولته یا رسول الله تعبیر یې سره ویلم مال چې کوم علم زیاتی شو هغه زیاتی علم می چاله ورکړ حضرت عمر لا ورکړل او په یو موقع فرمایي وی کمانه پس بل پیغمبر وی او پیغمبري راتلا ما باندې پیغمبره دروازه بندره ما نه پس بل پیغمبر نه راځي او قبل فرض زمانه پس بل پیغمبر راتله ابو عمر او یو موقع باندې نبی علیہ السلام او فرمایل وی ما خلق ولید الخلماتیان می ولید چې کمیسونه چولې د چا کمیس ته نامه پورې دي د چا کمیس تر کندو پورې دي د چا د اغینه وګد دی وی عمر می ولید چې ځان پسې پزمکه کمیس راخ کو دومره وګد کمیس صحابه ته پوښتنه کړه الله رسول تعبیر یې سره وی دین په دونه غالب دی دا کمیس د دین په شکل کې دی کمیس د ګرمین هم سړی بچ کی یخنین هم سړی بچ کی دا رنګ دین انسان د دنیا او د آخرت د دواړو مصیبتونو نه بچ کی څنګه کمیس د انسان د ډول ذریعہ ده دین هم د انسان د ډول ذریعہ کمیس کې سړی دان پټ ساتل غواړي دین کې بام انسان ادخلوا فی السلم کافه کوشش کوي چې اول نه اخره پورې پټ شم نورې وجه مشتا او تاسو له احسان وي نو ګوره دین په کې د حضور پاک د وینا مطابق دومره دی چې کمیس د دین ورپسې براخ کېږي او یو ځل وتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل په عمره په جنت کې مې یو محل ولید د سرو زرو محل مکمل د سونه محل او یو خزه وته مخ کې ناسته وا ډیره زیاته خوبصورت او خشته وا نو ما تاسو کې چې دا محل د چا دی وی ما وی چې دا جوړ زما دی نبی رسول الله فرمایي ځکه ډیر عظیم الشان او ډیر خشته کله محلو میدا بزمای نو چارته وی چې نه دا تا په امت کې ستا یو امتی دی او دا دغه محل دی دا څوک دی د امتی وی دا د عمر فاروق محل دی وی عمره وی ظلم وتاو شو چې د محل ته دنه ورننه وزم او ستا د محل د دنه نه وینم او ستا غیرت را مخ کې شنو بیا وردنه نه جوم عمر هو غیرتی وکنه ستا د غیرت توجنه یا سنت تعالی په غصه در نشي چې زما محل ته به زما د اجازت نه ولې وردن نشوي یا زلا نیم داخل شي او تور داخل شي ها دا سنوري وجه مشتا ولا مولي کلی دي تا د غیرت توجنه ورنلم نو عمر وجلل او دسترګو نه اوخ کې وبې بخاری شریف کې راځي وبکا اغار یا رسول الله د خدای رسول زب پتا غیرت کوم او چې تور دن نشي ونو څخه بشي او ډیر لوی فضایل دي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډیر د قران شریف آیتونه د درې مطابق الله نازل کړی دي جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه مستقل کتاب لیکلی دی مستقل کتاب موافقات القرآن لعمر حضرت سلام مبارک چې کله د بیت الله توافق نو چې څو طواف د بیت الله کې نو مقام ابراهیم وتوي هغه سره 2 رکعات مونږ کوي واجب الطواف ورته وي عمر نبی علیہ السلام ته وی الله رسوله به مقام ابراهیم سره 2 رکعات نه کو حضور پاک وته ما ته الله تعالی حکم نشته دا خو جماعت الله حکم کی دا غي پابندی کو حکم نشته لک سات پس حضرت جبريل علیہ السلام راغی او د قران شریف دا آیت نازل شو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا چې طواف وکې نو مقام ابراهیم سره 2 رکعات منځ ورغله کې تیر شو رب العالمین هغه آیت نازل یو ځلې حضور پاک ته کېناستو غیرت خود کې ډېر زیاتو د الله رسول وی دی بیانو ته وایي دی پرده کوي هغه زمانہ دا سیوا چې د خزو د عام پرده نه و بار به زنانه ټیکا نور وجود به پټو خېټه ملا پیدا به پټو ولکه څنګه دا سړی بار ګرځي دارنګه به خزم بار ګرځي نه او د سماتی لبم بار تلې پټو تا خاص دی او د سړو سره ګډ بنو یو خاص دی او د خزوال ته بسړی نتل نو الته به د خزو او د سماتی لبم تلې سودا پسې بم تلې لکه چې زمون په وطن کې دا بډایګانې زنانه سنگل د قصبا مې خزه ګرځي دي سړو سره به خبرم کوله نو وی الله رسول دا مینه ده خوخه عمره وی ولې په ما هغه پابندی لګي چې کوم خدای نه ده لګول خدای یو شی نه دی منې کړي نو ته ولې کړې بځغلې لک سات پس جبريل علیہ السلام په قران شریف کې آیتونه راوړل وقرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه الاولى دې خدو ته وای چې باس او د سړو په شان په پلارو کوسو غم خادو دکاندارو کې یو شان نه ګرځي کور دې کینی بس د دل کې رااله خدای پاک د پردې تنزل کو یو بلم داسې واقع پیښه شوې ده د بدر د قیدیانو مطالعه بدر کې او یا کسان قیدیانیو نیول مدینه منوره ته راوستل حضور پاک د صحابه میټینګ راوغوښته او مشوره کوله چې د قیدیانو سره سو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا ریوا چې ردینه به فدیه والو جرمانه او خوشی وک او دا غره په دې بنیاد خوا چې خو په پیسو مونږ ځان له جنگ سامان والو او بل دادی چې دی به خوشی کو کېدی چې خدای پاک به مسلمانان او کدوې نه بچي به خدای مسلمانان
او ډیرو صحابو دا رې خوښ کړه ځکه د اکثرو صحابو بچی پکې د چا پکې رونو د چا پکې ترو د چا پکې ماما د چا پکې پلار عمر فاروق رضی الله عنه چپ ناس دی عمر ته سنوي استاد سره وی زه به وایم خو عمل به پیونه کې وی عمل سره ستا کار نشته خپل خبره وکړه عمل خو چې اکثر سوې نه وکاو وی خصب زما خدای دې چې دا ټول وجل غواړي دا د خدای دشمنان دي او دا وجل غواړي او وجنو به داسې به نه وجنو چې دا چا پکې کوم رشتہ دار دی هغه خپل رشتہ دار وجني زما پکې یو ماما دې د باغ لال کړ او دا علي پکې رور دی عقیل ابا خپل رور لال او یې بستا پکې تر دی عباس یو دې پکې زوم دی ابو العاص تبر د خپل دواړه لال کړ او دا ابو بکر پکې زوی دی با خپل زوی لال د چا چې رشتہ دار دی بمړي کی الله تبو خو چې خدا استا مقابله کې نه ماما په جنم نه پلار نه زوی نه رو حضور پاک مسکه جو عمر ډېر سخت خبره دی سخت فیصله دی وینو دما خدا غره الکه عمر سره څوک مرګري یو مرګري پیدا شو باقی ټول بل خو نو یو مرګري دی غنی ما بدل فیصله کړو په اکثریت وی نه وجنو عقیدانه خو شکل فدیت واغشتو پرې خودل قران حکیم کې الله پاک آیت نازل ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض آئنده لدا سونه کې عمر کې سویل ټکی ویلو او یو روایت کې ناشنا ټکی را دي ناشنا وی دا فدیه واغشتا وی دا خله وکړ ما خو منه کړي نه وی کنه یعنی وی اور راغلی د مدینې نه بار ولاړو او دې اور به د عمر نه داغه یو مرګلی نه بغیر دانو ټول سوزولیو او جونګه ما نه منه کړي تاسو خپل مشوره ونه ځکه اور دردن نه ور الکه یو خبر رااله نو پروردگار د هغه متعلقه آیت نازل مدینه شریفه کې چې کوم لوی منافق او عبد الله ابن ابي چې کوم وخمل شو منافق دی چې په خپل اسلام او لکه کفر مونږ به هم کو نبی عليه السلام پس جهاد لم تلره صدقې به هم ورکولې کلمې به هم وې ذکرونه به هم کول پټکې به هم وو او خاصه خپل وګړي جامع ګرا پړولدال مسلمان ظاهر کې ښکارې ده او دنه منافق کافر زوی سوچا مسلمان سوچا چې مړ شو نو زوی راغی حضور پاک لا ودا الله رسول زما پلار مړ دی هغه ظاهر کې ډیر رستو دی په دین کې د خلینا دیو دلنه نه دی مړ شو او هغه وصیت کړی ستا کمیس غواړي او بل دا وصیت کړی جنازه او په نبی علیہ السلام کوي دې ته عجیب منافق ظاهر کې دا جنازه په نبی علیہ السلام کوي چې به ماره جنازه مو کی او لکه دا نه کافر دی قسم دې کلم په خپل ځانو یری خدای ته مړ ټیک تم خدای زړونه ټیک کې دغه هغه مونږ کې حضور پاک په شاته والا او جهادم کې ورس کر سکي او د ندي کافر او جنازم په نبی عليه السلام کوي کمیسه ولا ور کوي هدا یوس او چې جنازه تیار شي ما ته سوال جواب وکړي در جنازه تیار شو حضور پاک په سوال جواب وکړي نبی عليه السلام سره صحابه له عمر موزره الله رسول منافق له کمیس ورې وکړي منافق دی عمر زما تر عباس چې کله په بدر کې قیدی شو دا کمیس نو د ولا کمیس ور کړی ځکه هغه د فقط برابر دا مې دا غي بدل خلاص کړ او زما کمیس وته هیڅ فائدہ نشي رسول دې کافر دی زما کمیس فائدہ نشي رسول خدا عباس ته کمیس بدل می خلاص او چې جنازه ته څنګه ور مخ کې شو کنه عمر راغی د سینې ته مخامخ حضور پاک ته ورید وې دا پچا جنازه کې دا ګور ډیر ګران کار دی یو سړی چې مړ شي که خراب سړی می نو دا هغه د مرګ وخت کې بچی خو غمجن نه کنه او قوم غمجن او چې تل هغه په مخ کې و پس خبره کې والله قوم بری مړ کې ولا چې دا تازه غم دی لبانم اور لګیدل دي سړی مړ شو ته خراب دی او خراب دی ته وایو خراب سړی دا بچو په مخ کې چې دا خراب سړی چې بیغم دي ټول قوم ولاړ دي بچی ولاړ دي او دې نیغ راغی د حضور پاک سینې ته ودرېده دا پچا جنازه کې په منافق کې القائل یوم کذا کذا وکذا فلان کیر ودی دا خبره نه وکړي فلان کیر ودی دا نو ویل دې نه دی ویل دې هغه چې څومره خباستونه یو وته شمیرل دومره بادر سړی پلاری تازه مړ دی بچی ولاړ دی قوم ولاړ دی او خیان ولاړ دی رشتہ داران ولاړ دی او مخ کې بادر لګیا دی ته په دې جنازه کې دا منافق دا فلان کې حضور پاک پته اخر عني يا عمر رست شومرا ما پریدا وینا الله رسول مکو پر ظالم جنازه او ته خدای نه منې کړی چې مکو په جنازه وینا خدای نه منې کړی فالله ما تویل دي ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن كنت ولا او يا ظلم بخنا غواړي نه بخم الله دا ما تویل او عمر کما ته پتو لګی چې دا او یو کرته نه پزیات خدای بخید او یو نه زیات ولا وي هغه ارس نبی علیہ السلام ير کل کې ظالم په عائشہ صدیقه سونه الزام لګول که خدای بخی کنه او په آخرت کې دما یو امتی زیاتېږي دا یو نه زیات ولا وي وی نه ما وایا مکوا وی تل رشاو منا
جنازه په حضور پاک وکړه. چې جنازه څنګه وشوه نو جبريل علیه السلام راغی او دا آیت نازل کا الله پاک لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. نن پس بد منافق جنازم نه کې په قبر به نه ودرېږي. مخکې الله نه منې کو دا الله پاک حکمت ولې حضور پاک یو ټکی د خپل مبارک نه وته وی انی اريد ان يستمع الف من قومه. وی زما دا خوخه دا جنازه کوم عمر چې خدای پاک رضا زرګونه قوم مسلمانان کی او مقصد شوا دا هغه جنازې په برکت دا هغه د قوم چې څومره کافران او منافقان او خدای پاک مسلمانان کړ. او عمر وی مکه الله رست حکم نازل کړی دی لپس بنه کې. دا یو سالور مثال هغه تما ذکر کړ. نور دلته ډیر زیات مثالونه دي لګنه. یو ځل حضور پاک بیبیانو سره ناستو پکور کې دنه بیبیانو تسلونه میدونه غختل کور کې आवाजونه اوچته دي کې عمر راغی. چې عمر راغی نو بیبیانو خپل کوټو ته منډه کړې. دې په پېنه شو. نبی رسول الله مسکی شو. یو ته الله دې ټول مرو خاندوا دا الله رسول ولې خاندي خدای دې ټول مرو خاندوا ولې خاندي. وی عمره وی دا ټول راغونډې شي مانه سیدونه غختل او چې تیولې نو خپل کوټو ته منډه کړې نو پدیر علی خنداراله. نو عمر ټول بیبیانو تمخ اوچت کو اے د ځانونو دشمنانو مانه یریږي او د حضور پاک نه یریږي مانه یریږي غنه نه یریږي اغي وتوي او تا نه زکه یریږي چې زړه دې سخت دی او جبه دې سخت ده او د حضور پاک لم نرم دی او جبه نرم ده تا نه زکه یریږي. یو ځل نبی علیہ السلام مبارک د دروازې نه بار د اختر وځوا او ماشومان راغونډو او یو وینځه و تور وینځه واوته غړېدا بلارک او ماشومان لګي وته تمبل و اختر وځو وینځه خدا سے لکه سړو کوله وګرځې دي تور وینځه راوته غړېږي او ماشومان وته تمبل وي. دغه په عمر راغی چې عمر راغی بس هغه وینځه متختدل او ماشومان هم غرواله. پیغمبر علیہ السلام او فرمایل وی اما شومان چې منډه وای کنه منډه نو شیطانان اتخکاری کې هغه سره په منډو دي. نو عمر نه ما شومان متختل او شیطانان هم په لارو کوزو کې دي منډه وای. او بیا عمر ته عمره وی چې ته په کمالار دي شیطان د سره یو تا د پاغلار د سره نه دي چې ته په کوم دي شیطان پاغې نه دي په بل لار دي او شیطانان د نه تختی. څومره لوی خبره دا د حضور پاک دویم مرګره دي او دویم خلیفہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. او په خپل اخیری زمانہ کې چې د کمی کارنامې کړې جو سپر طاقت یو تبع فارس بل ته روم وی لکه امریکا او روس او د دواړه فتح کړل. فارس هم فتح ختم بریل او روم هم فتح کړ. د کسرا مانه هم فتح شو او د هرقل د روم مانه هم فتح شو او د هرقل د روم او د فارس د بادشاهانو په سيزونو په مدینه کې ماشومان لوبې کولې او ناس مدینه کې او هدایت ورکړي. شام ته یو صحابي لګلو ساریه شام ته مدینه کې ناستو اغل आवाज ورکی شام څومره لري دي میاشتو مزل دي یا ساریه تو اے ساریه جوغر نه اوسې او یریګا ور دې نه روان دی اغل هدایت ورکړي. خلق وی چې د عمر باندې چلوش ناس په مدینه کې دی او ساریه ته چغوي وي او شام کې چې ساریه سمود پس راغی د جرنیل او د فوج د مسلمانانو یروي په پلان کې ورځ عمر یو چغه والی وي او بالکل به مونږ په یو دشمن روانو او شاته سوچنو او دشمن د غر نه په مونږ را روانو ویناګنه د عمر आवाज مې وورید بما والله انه لتا قسم په خدای د عمر आवाज دی چې شاته مې وکتل د غر شاته غر باندې دشمن راته هغه ته متوجي شو هغه لم شکست ورکو او عمر आवाज نه ورا کړی د مخ شانه و دشمن گیر کړو. ناس مدینه کې دی او د شام د لخر نگرانی د مدینه نه کوي. الله پاک دومره لوی شان ور کړی دومره لوی کرامت خدای ور کړی او دومره لوی عزت خدای پاک ور کړی. تنخیر زیاته کم نو حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها د لور د ام المؤمنین د مسلمانانو مور ده. نو هغه ته چوي چې زمون خو نه مني خو ته ورته وایا چې ځان له بیت المال نه تنخواه زیاته کی. نو حفصه ولنا له خود مسلمانانو مور او د لور ای بابا یو خبره ده تکوم وای بچي په تنخواه دې رضایت کم ده او ته مهرباني وکړه تنخواه ځان لزیات کړه بسترګې سرې شوې ای بچي دا چا ویلي نه وی ته پرې ده نه وی دا خپل خبره نه ده کړې تا دا ته چا ویلي دي اصلي را تا خو چې زو سره پوي شم ای بچي بتا حضور پاک سره جون تیر کړی دی ویو وی جامې څنګه وا وی ټوټه وته لګېدلې وی ډوډۍ څنګه وا وی یو وخت وو پینځه وخت منه وشپږ وخت منه وی بسترې څنګه وا وی یو بسترې وا نو په اوړي کې به مونږ برغه کړه د پاسو په سملاسته ده او په جمی کې هم سنگل کړه نو په نیمه به سملاسته او نیمه به پدان د پاسا چول وی بالغی څنګه وی د سرمنه او دنه پکې د مالو چې په دې د کجورو پانه وی نو وی اپسه دا غنل وی سړی ما هغه دغه گزاره کولو زبنه کو دایمان او په مکه مکرمه کې یو غر باندې روانو نو لوی لخر وسره دی بلا روس الاجناد لوی قومندانان او جرنیلان وسره دي یو ځای کې ودرېد
ټول قافله ودرېده چې امیر المؤمنین ودرېد سوی چې ودرېده نو خلکو وی صاحب سکه نو په جلا شو وی دلته راته یو خبر را یاد شو دې ځای کې وی ما به ګډه چیلې دلته سرولې او خان به مې سرو نو ما به ماسخوتن او خان کور ته نار بوتلل نو ما زما پلار او خطاب ابراته غوساو او ما ته وی عمره تنه به څه جوړیږي تعالی د او خانو د سرولو چلم نه دردي ته د ګړو د چلو په سرندم نه پويږي د اوخ د سرولو په چلم نه پويږي تنه به څه جوړیږي نیک بختا ته به څه جوړیږي دا چل خود د او خان خو سره وا د خلکو خان او ګړ چلې ما خام مال راځي تن نار بوزو ناری راول وی عمره وی جړل وی هغه شی وی ته هغه شی وی چې د خانو او د ګړو چلو په سرندم نه پويږي عمره طالب پلار پیغور درکو چې د خانو د سرولو په چل نه پويږي لیکن عمره نن امیر المؤمنین نن د مسلمانانو مشر او بادشاہ عمر راستا کمال نه دی پتا چاو خانم نصرول دا د اسلام او د رسول الله مبارک برکت دی نه دا غي برکت راستا کمال نه ما باندې چا سکو او کم نظام چې قائم کړ دا د پولیس نظام د قائم کړ د پولیس نظام او جهادونه بکیده په باقاعده فوجي تربیت او فوجي چونه او د فوج د پر مرکزونو ټکانه دا د عمر فاروق رضی الله عنه کارنامه ده او فوج په دې باندې پویول لکه اوسم فوج وای order law and order دا د نظامو چې order د مدینې نه وشي بالکل به منه دغه خبرو پکې نه دا بنوي چې دا اول او دا اول او دا اول دا ډاک سیستم ډاګي نظام دا د جوړ کړی سفارتي نظام دا یو ملک سفیر چې په بل ملکی دا د جوړ کړی او دا غین علاوه د تنخواګانو نظام هر چاله مستقل خپل تنخواه مقرره ده کار دي او چې کوم کافرانو يهوديان او عیسایان غیله پیسې ورکول غیله تنخواګانې مقررول دا د حضرت عمر فاروق کان او د بیت المال د اوخانو او د غیله اسونو د پاره ځان لازمکه جدا کول ځان له ظریف عربونه جوړول دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کارنامې ډېر کارنامې کړې دي تقریبا 22 لاکھ مربع میل علاقه دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې فتح شوه ده او اسلام ډېر زیات خور شو د اسلام روب او د اسلام دبدبه ډېر مضبوطه قائمه شو او د مظلوم به کسي د الفاظ دو وی د فرات د دریاب په غاړه کس پیدا قیامت پر ورځ به خدای تاسو د عمر نه کوي د فرات د دریاب په غاړه سپیره تندې ولې مری دریاب ترې شونډه ښکته کی کنه وینه دا تاسو مانه کی څومره بیکسان او مظلومانی او دوی اوګیو فورا ما خبرې ګوري چې زما په حکومت کې د لوګي نه څوک چغه نه وي او زما په حکومت کې د تندې نه څوک چغه نه وي دا د حضرت عمر فاروق دا وزارت مال د مال دا وزارت ریوینیو چې تاسو ورته وایي دا د برکات د قیام کړی مستقل او مستقل وزیران مقرر کړل تبر دې محکمې انچارج تبر دې محکمې انچارج او تبر دې محکمې انچارج دا لوی نظام قائم بهر کې حالات نورم شتا موقع ان شاء الله نو آینده جمعه کې بدرته ویم